تازه طالبانو د پاسپورت د بیې په اړه ډیر ښه او منظم اعلان وکړ. دا چې څه ویلي دي ملګرو، که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. طالبانو له افغانستانه بهر د افغاني پاسپورټونو لپاره نوي بیې اعلان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبې له افغانستان د باندې د افغاني پاسپورټونو لپاره نوي بیې اعلان کړې. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې له هیواده د باندې د 15 کلن پاسپورټ بیه 120 او د 10 کلن هغه 220 امریکایي ډالره ټاکل شوې ده. په خپاره کړې خبرپاڼه کې وویل شوي چې د یو کال تمدید لپاره به $10 اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 15 کلونو لپاره پاسپورټ د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پرلپسې د پاسپورټ بیه لوړه شوې، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورټ د بیې د کمیدو پریکړه کیږي. تاسې هم د دې ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.